د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رب العالمین د انسان سره د خپل تعلق د ساتلو یو ذریعہ خوبم ذکر کړی دی چې الله تعالی د انسان په دماغو کې الهامی طور په خوب کې څه څیز راواچي دیتا رؤیا صالحه وي او مونږ پښتانه وته رښتیا خوبونه وایو. عام طور چې سړی وده شي دی خوبونه یې نه کله ښه خوب ویني کله خراب خوب ویني او کله دی هغه څه په خوب کې ویني چې دروازه څه کار کوي. زموږ علماء کرام د دې خوبونو 3 قسمه ذکر کوي. په عربی کې یو ته رؤیا صالحه وي، رحمانی خوبونه ورته وي. دا هغه خوبونه دي چې د رب العالمین د طرف نه انسان ته په خوب کې څه ښه شی وښولی شي. یو فرشته ناسته ده او هغې فرشتې ته ملهم وي. هغه د انسان د زړه ته د نیکۍ یا د انسان د خیر کارونه غورځوي. د هغه فرشتې نوم ملهم دی او چې کم د خیر کارونه د انسان دماغو ته د انسان زړه ته ورغورځوي هغې ته الهام وایي. نو کله د خیر دا کارونه د زړه ته دروازې غورځوي په ویښه او کله د شپې په خوب کې ورته غورځوي. عموما یو سړی خوب وویني په مانځه ولاړی یا په خوب کې شنه څیزونه وویني یا په خوب کې باغونه وویني یا په خوب کې د قرآن حکیم تلاوت وویني، دا ښه خوبونه دي، رحمانی خوبونه ورته وایي. دا د الله د طرف نه دي، په دې انسان خوشحالیږي. او کله کله انسان په خوب کې د غم او د مصیبت خوبونه وویني. داسې خوبي چې هغه د خطرې وي، وینې پکې وویني او څښا ډیرانونه او ګندونه پکې وویني، نجاستونه او غلاظتونه پکې وویني. دا د شیطان د طرف نه دي. شیطان هم ناست د انسان د زړه ته او د دماغو ته وسوسې غورځوي. دا هغه شیطان نوم وسواس دی او چې کم شی د انسان زړه ته او دماغو ته غورځوي که په ویښه او که په خوب کې هغې ته وسوسه وایي. نو دغه خوب کې دا د خطرې خوبي د یرې خوبي هغې ته شیطاني خوبونه وایي. او کله دریم یو قسم بل خوب هم انسان اینی چې دې دروازې څه کوي د شپې غیني، لکه زمیدار دروازې ګیاري بي پټي کې خدمت کوي، د شپې هم دا خوبونه اینی. یا لکه کلندر د شپې په خوب کې چغې وي پېښور له باروبار. دا دروازې چې دې کم کار کوي اوله د شپې له په دې ذهن کې راشي. زموږ عربی کې دې ته حدیث النفس وایي. د زړه او د انسانی نفسی خیالات دا د انسان د زړه ته راځي.
نورو درې قسمه خوب انسان اینی، پیغمبران اینی او د پیغمبرانو وارثان ویني او نیکان مسلمانان او کافران ویني. خو د پیغمبر خوب وحی وي. پیغمبر چې کلم خوب وویني هغه رښتیا بالکل. د پیغمبر زړه ته د شیطان وسوسې نه راځي. د پیغمبر زړه ته د الله د طرف نه الهامونه راځي. د دې وجه نه علما لیکي چې د هر پیغمبر خوب وحی ده. حضرت ابراہیم علیہ السلام په خوب کې ولیدل چې دا زوی دی حلال کا، او بیا زوی ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی خوب کې مې دا ولیدل چې د تا حلالومه. اوس ګوره خوب د پیغمبر دلیل دی او زمون خوب دلیل نه دی. که مونږ چا په خوب کې دا ولیدل چې زوی حلالو نو دا به نه حلالی. زمون خوب دلیل نه دی، د پیغمبر خوب شرعی دلیل دی. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام پاغه خوب باندې عمل وکړو، زوی بیابان ته بوت او سمیلو او الله تعالی بیا ولا خیر ورکو. خو ابراہیم علیہ السلام پاغه خپل خوب یو عمل وکړو. دارنګه حضرت یوسف علیہ السلام خوبینی او بیا پلار ته وی یا بتی انی ارا فی المن یا اذ قال یوسف لابیه. یوسف علیہ السلام پلار ته وی یا ابتی اے زما پلارا ما یولس توری ولیدل، نور او سپومه می ولیدل چې ما ته په سجده پراته دي. نو لا معشوم دی د الله تر طرف نه وته دا یو الهام شو. الله تعالی وته په ځل کې دا واچولا انی رأیت 11 کوكبا یولس توری والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نور اوس په مې دی ما ته سجده کوي. پلارې پوه شو یولس توري ستا یولس رونه دي او نور اوس په مې دی مور او پلار دي. دا به ستا تعبیر دی، خپو ته به یو ځل در غورځېږي. زرې ورته وي ګورې بچې د دې خوب ال چاته ونه ګورې د خوب په تعبیر به دې رونه پوه شي. نو ستا خو مشران رونه دي، هغوی ته دا برداشت کوي چې موږ د یوسف خپو له لاړ شو. هسې نه څه چل درته جوړ نه کړي. دا رښتونی خوبو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دقسې رښتونی خوبونه به لیدل. د نبوت نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیه السلام به خوبونه لیدل. 6 میاشتې د خوبونو زمانه وه، پوره 6 میاشتې. او بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې کم خوب به مې ولیده سار به داسې د هغې تعبیر ما ته ښکاره لکه د انور چې راوخېږي. د نور پشان به ما ته هغه تعبیر ښکارو چې څو خوب به مې ولید هماغسې به کېدل. نو پیغمبران چې خوب اینې رونو هغه بلکل رښتیا. یو ځل فرمایي مجلس کې ناست دی، وی ما دا خپل ملګري راته راپېښ شو صحابه کرام او کمیسونه یې چولي. د چا کمیس د دې سینې پورې و، د چا د هغې نه لاندې د خېټې پورې و، د چا د هغې نه لاندې د کونډو پورې و. او چې عمر فاروق ته مې وکتل نو هغه ځان پسې خپل کمیس راښکه ډېر زیات اوږد و، بلکل ټول وجود یې پکې پټ او ځان پسې هغه کمیس راښکه. صحابه ته تپوس کوي فما اولته یا رسول الله، د الله رسول څه تعبیر دی ولا وویسته؟ وی دا قمیص د دې تعبیر دین دی. دین لکه څنګه چې په قمیص کې سړی پټي نو مسلمان په خپل دین کې پټ دی. څنګه چې قمیص سړی د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ کوي، دارنګې دا دین سړی د الله د قهر او د غضب نه بچ کوي. څنګه چې په قمیص د سړی عورت پټي، دارنګې په دین د مسلمان هغه بېعزتي پټه ده، هغه شرم یې پې پټ دی. وی دا دین دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دین او دینداری د نورو ټولو په نسبت زیاته و. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سار وختي کې نه صحابه کرامو ته وی چا خو خوب نه دی لیدلی، باقاعده به د صحابو نه تپوس کو که چا خوب لیدي نو ما ته ووایه چې تعبیر ورته وباسم. چا خو خوب نه دی لیدلی. صحابه چپ پاتې شو، وی ما خو بیګا خوب لیدلی. وی د الله رسول څه دي ولیدل؟ وی ادوما او 2 فرشتې راغلي، 2 کسان، دواړو د مټه ونیو مو ناشنا سیلی را باندې وکړ
اوچت اکرم بر آسمانونو ته خېجولو. دا خوب دی د نبی علیہ السلام مبارک. وی الته داسې ناشنا ناشنا چیزونه راتاو خل چې حیران شم. منامی معراج ورته وی. وی بر لاړم یو سړی مې ولید په ځمکه پروت دی او یو بل انسان د هغه خوا کې ولاړ دی ورسره کاڼي پراته دي غټې غټې تیږې. دا چې کوم سړی ورته ولاړ دی دې تیږه اوچتی او د دې ملا سړي دا سر پیولي او چې دا سر یې ولګي نو سر یې چپړی شي او دا کاڼي لرې ودانګي. دا سړی لاړ شي هغه کاڼي پسې خو چې دې تر څو راځي او کاڼی را رسوي د ده سر بیا جوړ شوي وي نو بیا پیولي دې چغې جوړې کړي سر یې بیا ریزه ریزه شي او کاڼی پرې راوتمبېږي بیا لرې پرېوځي. بیا دا سړی لاړ شي کاڼي پسې کاڼي چې راوړي د ده سر بیا برابر شوي نو بیا ولي. وی مې چې دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی ځکه سر یې ماتېږي په کاڼي او بیا جوړېږي او بیا ماتېږي. دا څوک دی؟ وی هغې راته وی چې ته راځه مخکې ده. وی مخکې بوتلم یو بل سړی ولاړ دی او هغه ته یو فرشته ولاړه ده یو انسان او هغه انسان سره د اوسپنې یو تیره کونډه ده. دې سړي دی په دې خوله کې دلته ورکي او دا وښکې وله راکاږي تر سټه پورې وله دا ځای وشلی دا مخ دا وشلی وینې ته بیږي او چغې ورته هغه سړی وایي. نو چې دا وشلی دې ځای پورې نو بیا ته هغه کونډو باسي دې بل وښکي کې وله ورکي دا راکاږي تر سټه پورې دا وله وشلی او دې چغې وایي ورته. نو چې دا یو وشلی دا بله جوړه شوي نو دا وله بیا وشلی تر سټه پورې نو چې بیا دا وشلی دا بله بیا جوړه شوي دا وله بیا وشلی هم چغې وایي وینې ته بیږي. ما د هغه ملګرو ته تپوس وکړو چې ملګرو دا خو د هغه مخکې نه زیات په عذاب کې مبتلا دی. وښکې یې تر سټه پورې شلولې کېږي او جوړېږي او بیا شلولې کېږي او دا څوک دی؟ وایي زه ته مخکې ځه. وایي مخکې بوتلمه د وینو سور سیلاب دی تک سور او دومره ګرم دی چې بړاس پې خېږي او یو سړی د سیلاب په دې منځ کې ولاړ دی او په غاړه یو بل سړی دی هغه ته کاڼي پراته دي. نو دا د سیلاب د منځ دا سړی راځي په دې وینو سیلاب کې ګرم کې چې د دریاب د غاړې ته راورسي نو د غاړې دا سړی کاڼي اوچت کړي او غزار پې وکړي او داسې سخت رسا یې اولي چې په دې خولو لګي په دې خوله کې دا کاڼي په دې خوله کې ورغیب شي او دا کاڼي دونه زوري چې دې واپس د دریاب منځ ته ورسوي. هغه بیا را روان شي ورو ورو راځي چې دې غاړې ته راورسېدي بیا په خوله په دې کاڼي کې په کاڼي په دې خوله کې ولي او د کاڼي دومره زوري چې د دریاب دې منځ ته ورسوي. مې ملګرو دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی د وینو سور دریاب او بیا ګرم او غاړې ته نشي راوتی په دې خوله لګي دی بل عذاب. دا څوک دی؟ وی ته راځه مخکې ځه. وی مخکې چې لاړم یو بل انسان مې ولیده چې هغه ته مرداره غوښه پرته داسې غوښه چې سخا بنتې دي ماتې پوزه پټه کړه او چینجي په هغه غوښه نښتې دي دا نري نري چینجي او هغه سړی لګیا دی هغه غوښه خوري او چې کله ته دا پوزه وترنګوي نه خوري نو بل یو سړی وله څپېړه ورکړي چې شا به خوره په زور په هغه سخا د چینجو ډکه بدبویه غوښه خوري. مې چې دا خو لا په غم کې غریب مبتلا دی دا څوک دی؟ وی ته راځه مخکې ځه. وی چې مخکې راړم د تنور په شان یو غار دی بره خولې تنګه ده او لاندې خولې کولاو ده او په هغې کې ښځې او سړي بربند سوځي بربند پکې پراته دي او هغه غار کې داسې اور دی لمبه وی چې وی دا سړي او دا ښځې چې بربند دي دا د غار دی خولې ته راوخېږي. وی زه وایم چې بس را پروزي ته خو بیا هغه لمبه کینې دي بیا ویښته لاړ شي بیا هغه لمبر اوچته شي او بیا د غار دی خولې له دا خلک راورسي. ویم چې دا یې را پرېوتل دی وی بیا هغه لمبه ښکته شي. وی ما ته تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ دا غریبانان خو په دې اور کې وسوځېدل چغې وباسي دا څوک دي؟ وی ما ته وی چې دا پرېږده ته را مخکې ځه. وی وی ګرځولم ټوله شپې را باندې چکرې ووالې جنتونو ته بوتلم ناشنا ناشنا باغونه مې ولیدل
داسې جنتونه مې ولیدل چې په هغې کې کمې اوبه روانې دي نو د خټو په ځای پکې مشک دي او عنبر دي، او چې هوا والوځي نو خوره زعفران روچت شي. یو ناشنا مزیدار محل مې ولید، ډېر اعلی خشته. وی ما تپوسو که چې دا د چا محل دی؟ وی دا د عمر ابن الخطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محل دی. حضرت عمر ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی عمر علم یو شو چې ستا محل ته ورننوځم، خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا ورنرلم. ځکه عمر کې غیرت زیاتو، اسنه ته خپه نشې چې زما کور ته بغیر زما د اجازت نه ولې دا وردن نشوې. وی عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې دا خبره واورېده نو ویې ژړل، سترګو نه یې اوښکې وبهېدې. وی ابکا غارو یا رسول الله، دا الله رسول زه په تا غیرت کومه، په بل چا نه نو په تا چې ته زما کور ته ولې ننوتې. دا خو به زما لپاره ډېر لوی سعادت او نیکبختیا وه چې زما کور ته ننوتې. وی یو بل خشته محل و مزیدار، د هغې محل خوا کې یو وله وه او هغې سره د میوې بوټي و ډېر اعلی، او د هغې څانګې د هغه میوې ډکې وې او څانګې ځمکې له را رسېدلې وې، داسې ګوره خشته د میوې بوټي و، او اوبې داسې یخې وې لکه د واورې، او داسې خوشبویې وې لکه د مشک او د عنبرو، داسې خوږې وې لکه د شاتو، داسې سپینې وې لکه د پیو. یو وینځه ناسته ده، یو خدمتګاره ناسته ده او هغه په هغې اوبو اودس کوي. نو چې هغې ښځې به په هغه اوبو اودس کو، په مخ به یې لپه واچوله او ساسکي به ترې پرېوتل، نو د کله ملغلرو به هغه جوړېدل هغه ساسکي. او داسې وینځه وه چې د هغې د نلي دننه مغز د بار نه ښکارېده. وی ما تپوس وکړو چې دا څوک دی، دا محل، دا منظر؟ وی دام ستا یو امتی دی حضرت بلال، دا د هغه کور دی. دا ښځه څوک ده؟ وی دا هم نه. وی ما ته وی تپوس دې په خپله وکړه، خطا شوم، تپوس دې وکړه. وی ښځې له ورغلم چې دا محل؟ وی دا ستا یو امتی دی حضرت بلال، د هغه دی. اما چې ته څوک یې چې دلته ناست دی؟ وی زه هم د هغه په انتظار ناست یم. نو نبی علیہ السلام مبارک به حضرت بلال ته خندل، وی بلال ستا کور مې لیدلی دی او ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده، ستا نه مخکې ما ستا د جنت ښځه لیدلې ده. وی چې بره مې وکتل ناشنا محلونه دي ډېر عجیبه، هغې ته یې وروخېجولم، تپوس مې وکړه چې دا څه دي؟ وی دا د عامو مسلمانانو کورونه دي. چې د هغې نه بره مې وکتل ناشنا بلډینګونه او محلونه او باغچې دي. تپوس مې وکړل چې دا د چا کورونه دي؟ وی دا د شهداو کورونه دي. وی چې د هغې نه بره مې وکتل یو ناشنا محل دی، ډېر اعلی او ډېر مزیدار محل دی. نو تپوس مې وکړه چې دا د چا دی؟ وی دا ستا محل دی. وی ما ورته وی چې پرې مې دی چې د خپل کور ته ورننوځم او ویې ګورم. وی اوس دې لا وخت شته، چې کله د ټیم پوره شي نو بیا به ورته ورننوځې. الحمدلله. وی بیا مې تپوس وکړه چې ښه نو دا د عذاب دا خلک چې دې راته وښول دا څوک وو؟ ټوله شپه مو ګرځولم او پوه یې نه کړم. وی راته وی چې هغه لومبې سړی چې په ځمکه پروت او سر به یې وله په کاڼو چې پړیکاو، دا هغه انسان دی چې قرآن یې ویلي، قرآن یې زده کړي، خو د شپې تودي تلاوت نه کوي، د ورځې په عمل نه کوي. قرآن یې زده دی، پوه دی پې، د شپې تلاوت نه کوي چې پاسي، او د ورځې په عمل نه کوي. چې مړ شي دی د قبر عذاب دی تر هغې پورې چې قیامت راشي. بیا د قیامت نه پس د الله خوښه ده چې معاف کوي او که نه معاف کوي. روح چې د چا قرآن یاد دی که لږ دی او که دی ډېر، په کار دی چې دی د هغې قرآن تلاوت وکړي. قرآن په تاخونو کې میږ دی، د قیامت ورځې نږدې دي. داسې وخت به راشي، د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی چې خلق قرآن شریف راوالي، تشې پاڼې به خط به پکې نه، دا به ته یې لوتې تلې به یې. وی د هغې نه مخکې پکې تلاوت وکړئ. ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي کور کې قرآن شریف پروتي دوړو ته خاورو ته ډولۍ کې ناوې سره مونږ وړو چې قرآن شریف په سره لاړ، خو نه ناوې تلاوت کوي او نه د ناوې خاوند تلاوت کوي. کور کې قرآن شریف پروت دی، مړي سره مقبرې ته وړو. ګورې مړي سره قبر کټ کې قرآن شریف وړل ګناه ده، دا به قطعا نه وړه.
مړي سره کېدو بیا ادبي د قرآن شریف وکړو په تشو اوړلو په قرآن شریف ګورې وروڼو نه خلاصېږو تر څو چې په دې قرآن عمل نه کړې او تر څو د هغې تلاوت نه کړې. دویم سړی چې تولید چې دا خوله به یې وله سري کوله دا هغه انسان دی چې دروغ وایي دروغجن او دې دپاره یې وایي چې خلک وایي چې د خوا لکه ناشنا خبره وکړه او بیا یو یې بل ته خورئ او بل یې بل ته خورئ دا د دروغجن سزا ده. دی د قبر عذاب دی چې څنګه مړ شي دا چل به ورسره کېږي او بیا چې قیامت راشي د الله خوښه ده کې معاف کوي او کې نه معاف کوي. او هغه دریم کس چې د وینو په دریاب کې و دا سودخور دی سودخور الله دې د سود نه وساتي چې مړ شو دی د قبر عذاب دی. خدای خبر چې زر کاله به قیامت ته او که شل زره کاله به او که 1,00,000 کاله به دی عذاب او چې بیا قیامت راشي د الله خوښه ده معاف کوي او کې نه معاف کوي. هغه چې تا بل سړی ولي چې هغه مردار هغه وخې خوړه د چینجو ډکه دا هغه انسان دی چې په دنیا کې پردي غیبتونه کوي دغه د قبر سزا ده. رونو ګورې غیبت نه ملا خلاص دی او نه تیمي خلاص دی. توبه ته وباسئ. په جومات کې که دوه کس یو ځای شي غیبت په لاره که دوه کس یو ځای شي غیبت د پټي په پوله که دوه کس یو ځای شي غیبت اجره او بیټک کې د شپې ناستې غیبت دکان ته که سودا له دکاندار له لاړې 2 منټه وخت د سړی غیبت خدای دې د غیبت نه د خولې محفوظ وساتي. سخته ګناه ده سخته ګناه وی دا غیبتي سړی دی او غیبتي هم دقه مرداره غوښه به خوري سپېړه به ورکوي وله فرشته په زور په دوره به یې وایي چې خوره او په هغه غار کې چې د تنور په شان بربند هلکان او جینکۍ ښځې او نر تولیدل دا هغه د دنیا زناکار خلک دي او دغه د قبر عذاب دی. تر قیامته پورې دغه سزا ده او چې قیامت شي بیا د الله خوښه ده چې الله ورسره څه کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوب وی په خوب کې راته رب العالمین دوزخونه وښول یو غرض وشو غرض وی ما تپوس وکړو چې دا غرض د څه دی وی دا چې کله الله جهنم پیدا کړی دی د ځمکې او د اسمانونو نه ډېر مخکې لا نه ځمکې پیدا وې نه اسمانونه پیدا و دا کائنات نو پیدا و الله دوزخ پیدا کړی دی نو د دوزخ د سر نه یو تیږه ورخطا کړه وی د الله رسول هغه اوس ویښته ورسېدله دومره دوزخ جوړ دی اوس یې له ویښته ورسېده. نو زما خبره دې پورې وه چې خوب د پیغمبر وحی ده پیغمبر چې کم خوب وویني دا د الله له طرف نه دا بلکل رښتونی په دې کې دروغ نه او د پیغمبر نه ما سوا چې کم خلک خوبونه وویني نیکان خلک او بیا عموما د سار په وخت کې خوبونه وویني دا هم رښتونی خوبونه چې کم خوب داسې خوبي چې بنده پې خوشحاله شي ښکلي څیزونه وویني شنه څیزونه وویني سپومۍ په خوب کې وویني دا خشته خوبي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بیبي د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د خیبر په جنگ کې ده ونیوې شوه اصل کې یهوده نه وه یا مسلمانه شوه نبی علیه السلام مبارک چا به ورته بیا یهودیه وي نو نبی علیه السلام مبارک په پې خفه کېده چې نه ګورئ دا ورته ونه وایي خو دا ایمان نه مخکې څوک یهودیانو چا شرک کو الله ورته ایمان ورنصیب کړ نو دا په خیبر کې وه د یو یهودي لور وه د یهودي سردار او بل یهودي سردار باندې واده وه او د واده یو څو شپې شوې وې چې کله نبی علیه السلام خیبر فتح کړ او د خیبر خلک څوک غلامان مریان ویندې شو نو دا صفیه رضی الله تعالی عنها یو بل صحابي دی حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر انتهایی خوبصورت و دومره ښایسته و چې جبریل علیه السلام به راته د هغه په شکل به راته نو نبی علیه السلام مبارک ته هغه وایي چې ما له پکې یو وینځه راکوي زه پکې خوښه که ځان نو چې هغه ورغی نو دا صفیه رضی الله عنه یې خوښه کړه خو دا خفه وه چا یې تپوس وکړه ولې خفه وی ګوره زه د یهودیانو د یو سردار لور یم او په بل سردار وادو نو پلار مې مړ شو په دې جنګ کې رور مې مړ شو او خاون مې مړ شو او زه وینځه شوم نو خفه په دې یم چې ستاسو مشر زه یو عام انسان له ورتلم
پکار دا و چې تاسو مشر ځان سره ساتلی نو خبر نو نبی علیہ السلام مبارک ته چا الوی چې یاره صفیه خو خپه ده اگر چې کم صحابي ته ورکړی وه دومره خشته و چې په مخ بتنو په مخ به یې ساده رچو دومره ښکلې و خلک به یې تماشو له راتلل نو یې خپه ده د الله رسول ته یې ځان ته راواړونو خوشحاله به شي پلار یې مړ دی رور یې مړ دی خاوند یې مړ دی مسلمان هم شي ایمان یې هم راوړی نبی علیہ السلام یې ډېره ښه پیغمبر علیہ السلام مبارک لراله نبی علیہ السلام آزاد کړو نکاح پې وتړل نو د هغې په دې مخ یو سور داغ و چا یې تپوس وکړو دا سور داغ ده څه دی وی دا چې کله زه واده شم ګوره هغه وخت کې دا ګوره یهودیه وه کافر هم ښه خوبونه یې وی چې کله زه واده شم د شپې مې په لومبۍ شپه خوب ولید چې د مدینې شریفې نه یو سپومۍ راوچته شو خطه بره خطه د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا را کوزېده را کوزه ما پر جولای کې را پرېوته وی ما خاوند ته الوې خاوند یې د نجومو ماهر و پوه انسان وی مې چې دغسې خوب مې ولید وی لاس یې اوچت کو زما دا مخ یې ښه مضبوطه څپېړه و او داسې ووالم چې د مخ باندې مې چاپه جوړه شوه وی مې چې سړي او څه چل دی ولې دې ووالم وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته جوړه خوبونه یې نه په دې خوب پسې مړنده شي ښه څو ورځې پس نبي علیہ السلام راغی حمله وکړه خیبر فتح شو هماغه د مدینې سردار ته خدای پاک ورسول نو خشته ښکلی خوب مزیدار سپومۍ څوک په خوب کې وویني دا ښکلی خوب دی دا اعلی او مزیدار او خشته خوب دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي خوب مې ولید د ریخمو یو ټوکړه ده او زما لاس کې را زه پورې نښتم او هغه ټوکړه په جنت کې الوزي کله یو طرف ته زه پورې نښتم او په ټول جنت کې ګرځي او زه ورپسې نبی کریم صلی الله او بیا مې پکې دوزخونه مو لیدل نه دې خور ته الوې خور یې د نبي علیہ السلام بیبي وه هغې نبي علیہ السلام ته الوې چې عبدالله خو داسې خوب لیدی دی وی ډېر ښه سړی دی خو یاره ارمان که د شپې مونځ کوي نو ډېر بخي هغې عبدالله ابن عمر ته وویل چې دا خوب خو ستا د ښه سړیتوب نښه ده نبي علیہ السلام فرمایي چې عبدالله ښه انسان دی خو چې د شپې مونځ کوي بیا به یې ټوله شپه مونځ لږ به یې خوب کو ډېر وخت به یې مونځونه کول ګوره خوب چې ووینې چا ته دې بیان کو او هغې کوم تعبیر ویست د هغې مطابق انسان له بیا عمل هم پکاري نو مختلف قسمه خوبونه خلک دي چې کم خوب داسې ووینې رونو چې هغه خشته خوب وي په څه به یې پېژنې د نیکۍ کار ته په خوب کې کوې دا ښکاره خبره چې ښه خوب دی یا شنه څیزونه دې ولیدل میوې دې ولیدلې باغونه دې ولیدل سپینې اوبه دې ولیدلې د ونو پاڼې دې ولیدلې جومات دې ولید قرآن حکیم دې ولید خشته آواز دې ولید ښکلي خلک دې ولیدل خشته کاڼي دې ولیدل ښکلي مزیدار نری باران دې ولیده خشته نری یخه هوا دې په خوب کې ولیدله دا ټول کمیس دې ولید پی دې وسکل په خوب کې بعضې خلک پی پکې وسکي په خوب کې دا علم دی کمیس یې خپل ځان لیدی چې کمیس اچوم بل سړی دې په سپینه جامه کې ولید سپین رنګ دې ولید دا خشته خوب دی رونو دا الله حمد تو ادا کې نبی علیہ السلام فرمایي الحمدلله دا الله او که خراب خوب دی ولید لکه وینې دې پکې ولیدل یا ګندګي دی ولیده بعضې وخت سړی خوب وویني چې ما خپې د سوټو دي یا وجود مې د ګندګۍ دی دا حرام مال دی دا حرام خوري ده یا تور څیزونه دې په خوب کې ولیدل څخه تور څیزونه یا خړ څیزونه دې ولیدل ډیرانونه دې پکې ولیدل او یا دې پکې نور څه داسې خطرناک او څخه څیزونه ولیدل پوه شه چې دا د شیطان خوب دی شیطان درته په زړه کې وسوسه اچولې ده نو یارېږه مه بلکل چړه کې سودا رانولې زیره ته دم خیم د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې درې ځله ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او هر ځل ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلطه سر تاته نه پېښېږي او زما پې تجربه بس چې کله ویښ شوې درته یاد شي که هغه وخت را ویښ شو درته یاد او که نه د نهیرو وروسته راته یاد شو یو ورځ پس هم درته یاد شو خیر دی بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګس طرف ته لاړې توکه بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ګس طرف ته لاړې توکه
دریم دل باندې بیا وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا دغه طرف ته لاړې توکا. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دې خوب به اس سرم نه بلکې خوب به اول زمارو. نو هغه انسان ته وی چې هغه ستا خیر خوا هم وي او په خوب پیږي چې ښه تعبیر دلو باسي ګور بدخوا ته نه خراب تعبیر بدلو باسي ناپوهه ته نه ښه خوب بدلی دی بل غلط تعبیر وباسي. نو بیا به په الله دا ګماني چې داسې به کېږي نو خامخا به هغسې بیا کېږي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل کې دوه کسان ورسره نورم په جیل کې یو هغه انسان و چې بادشاه له به شراب ورکول، بل هغه انسان و چې د بادشاه له به ډوډۍ ورکوله. دواړه چا لمسولو پیسې ورکړې وې چې تاسو په دې ډوډۍ کې زهر واچوه دې بادشاه له یې ورکړه، او دې بل ته وې ته په دې شرابو کې زهر واچوه بادشاه له یې ورکړه چې دا بادشاه مړ شي. هغه چې کوم ساقي شرابو والا دا هغه زړه خفه شوی روي دی بادشاه خو ما سره ښه کړي دي، زه خو له نمک خورم، ډوډۍ دې راکئ اوبه دې راکئ، نو زه یې ولې درته ضرر ورکړم؟ لګو بل په بل الزام لګو چې پورا تحقیق کو چې کم یو زهر چولې او چا چولې چې هغه سرمن ته واسم پانسی کم چانیه جوړه بخلاص شي. چې جیل تلال التکی د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو، نو دوار ورته خوب بیان کړ، څوک وی لیدلو او څوک وی په دروغ یې جوړ کړو. خیر یوسف علیه السلام ته هغه یو وی چې ما یو خوب، یوسف علیه السلام خو به د خوب تعبیر ورکړ، اخو ماهر قرآن حکیم کې الله فرمایي وی ما ول د خوبونو تعبیر علم ورکړل. نو یو کس ورته وی چې ما بیګا خوب ولید، لاس کې منګور دی هغه نه چوڼوم منګور او د هغې نه شراب جوړوم او بادشاه لی ورکوم، شراب د انګورو نه جوړېږي. دا بل وی چې ما په سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي پشکري کې او مارغان راځي او د هغه ډوډو نه ټونګه اخلي او ډوډۍ دې تختی. ای یوسف زمونږ وروره د دې خوب تعبیر راله راکړه که تعبیر دله نه دی. یوسف علیه السلام ورته وی چې دا کم سړي په لاس کې شراب دی او انګور نه چوړی او شراب په بادشاه څکي، وی ستا د خوب تعبیر داره چې ته به خلاصېږي او بیا به زه بادشاه ته به حقه شراب پیش کې او په هغه به دا شراب څکي. او دی بل ته وی چې ستا په سر د ډوډۍ ښکرې ګرځې او مارغان تې خوري نو ته به پانسي کېږې او مارغان به راځي ستا د سر نه به غوښې وړي او به تختی. وی هغه ورته وی چې مړه مونږ خو د قصده خوب جوړ کړی وی که د قصد دی او که د رښتیا دی خو چې ما څه وویو مقصې به کېږي. واقعي بادشاه چې تحقیق وکړو هغه ډوډو والا کې غلا راوخته، هغه په هغه ترکاریو په ډوډۍ کې زهر اچولي او چې کم ساقي د شرابو هغه هغې کې زهر نه اچولی، ساقي یې بري کړ وی ته بیا د بادشاه خدمت کوه ته ډېر وفادار یې ځکه چې تا د بادشاه جون بچ کړ، که تا غږ نه وې کړی او دا ډوډۍ بادشاه خوړی خو بادشاه به مړو وی ته وفادار یې ته به ما سره هم حق شراب به راباندې څکې. او چې کوم هغه نمک مرداره ډوډۍ والو هغه بره په سولی که او پانسي یې که او مقصې وشوه چې مارغان به راتلل او غوښې به یې تختولې او خوړل به. دې وجې نه علما لیکي چې خوب هغه چاته بیان کړه چې هغه په خوب پوهېږي او نیکي چې ښه تعبیر دله وباسي، که خراب تعبیر دله وباسي یې لکه تا باندې خو بیماري راتلو والا تا ورته وایي چې ما خو خوب لیدی چې بسترې ته مې ډډه والې ده او بالغ ته پروت یم او خپې مې اوږدې کړي دي، اوس دا ښه خوب دی، دا آرام او راحت دی. تا خو ښه خوب ولید چې په آرام او په راحت یم او بستره کې پروت یم ډډه مې والې او یو بېوقوف ته خوب بیان کړ. بېوقوف وایي ښه مرض د باندې راتلو والا دی، ښه په بسترې ته به خېجي په بالغ پر سر پروت یې ښه او پاسېدین ته بیا نه چې قبر ته ممکن ده چې ورسېږي. اوس هغه دا تعبیر وویسته بچرجانه خدای دې داسې خوب نه ساته، کم وخته چې د خوب دی نه دی چې موږ تعبیر درکړو
چې بلو دی واده دی چېته ووینه که نه. اوس چې دا خوب یې دله تعبیر وویسته که رښتیا دی که دروغ د سړي په ذهن کې وسوسه پیدا شي چې جوړ ناجوړه کېږم. حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی، بنده چې په ما کم ګمان کوي هغسې وررسېږم. د دې سړي په الله دا ګمان راغی چې بس بیمارېږم، نو الله تعالی ولا بیا هغه مرض راولي بسترې ته وغورځوي. نو خوب به نیک سړي ته پیش کې، هوښیار سړي ته چې تا سره مینې چې خشته مزېدار ښکلې تعبیر درته وباسي. او که چېرته خوب دې خراب ولید او تا بل چاله دې لاړ چې ما خو داسې خوب لیدی دی، نو ته ولا خراب تعبیر مو ورته وکړه، ښه تعبیر ولا ورکړه. هلکه خوب دې بد نه دی، ښه خوب دې ښه دی، ویله غوندې حرامو مرامو نه ځان ساته، نور خوب دې بد نه دی، ښه دی. ولې چې قسم دی ما خوب کې نو نبی علیه السلام یې ماله راکړي، وی دا واخله دا ځان سره جمع که. نو داسې بله کوټه د هغې کې دا نجیب اجي صاحب ولاړ دی، هغه له ورکم چې دا محفوظ که. نو بیا ولا دا بل طرف وخورئ، نو بیا ولا هغه نبی علیه السلام مبارک یې ماله راکړي. او زما زړه کې دا تېرېږي چې د دې دا مطلب دی چې اوس په ما ته نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې دا په دې ملګرو تقسیم که. نو زه بیا دې نجیب اجي صاحب له ورکړم چې اجي صاحب ودرېږه زه دا نور ویښته رالم، خو دا ته سنبال که چې د نګور یو ویښته پکې ونه غورځېږي. دې کې بیا زه راویښ شم. دا هم ښه خوب دی مزېدار ښه شته. بهر کیفو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوب کې وویني دا رښتونی خوب دی. الله تعالی چې په خوب کې وویني، ډېر خلک الله په خوب کې لیدلی. زمون غرغشتو بابا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه دا هغه متعلق راځي چې هغه به الله تعالی په خوب کې لیده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خوب کې ډېر لیده. او شاگردان ته ماته مولانا سربلن خان مولوی صاحب دا نوی کلی هم د باباجي سره ډېر تعلق او د حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه دا جماعت امیرو د جماعت ناجیه او ډېر لوی عالمو. نو هغه د غرغشتو بابا شاګردو. نو غرغشتو بابا مونږ ته وی چې مونږ ورته مولانا صاحب وی، نو نه ما ته مولانا صاحب مو وایه، ما ته مولوی صاحب وایه. چا به ورته شیخ الحدیث صاحب وی، نه ما ته شیخ الحدیث مو وایه، ما ته مولوی صاحب وایه. هر چا ته به وی چې ما ته بل ټکی نه وایه، نه شیخ الحدیث او نه شیخ القرآن او نه مولانا صاحب. هغې علماو ته خلک دا صفت نوم وایي، ما ته مولوی صاحب وایه. وی ما ته یو ځل تپوس وکړه چې صاحب دا ولې؟ وی چې کله ما سره د الله تعالی ملاقات په خوب کې شوی دی، نو ما ته مولوی صاحب ویلی دی. نو زه ځکه په دې خوشحالېږم. او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم سل ځله الله په خوب کې ولید، یو کم سل کرته. وی یا الله بېګا لکه دې ځان راته وښو، یو زړه کې مې یو سوال دی چې دا درنه وکړم. نو چې په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید، نو د الله نه تپوس وکړو، وی الله تعالی دا راته وښایه، هغه څیز راته وښایه چې په کوم څیز خلک تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي. ګوره څومره ښکلی تپوس کوي چې په کوم څیز تا ته به بنده زیات در نږدې کېږي، هغه راته وښایه. وی د الله تعالی په کتاب، زما په کتاب په قرآن حکیم، څوک د قرآن حکیم زیات تلاوت کوي نو ما ته به دومره زیات را نږدې کېږي. نو قرآن حکیم په تلاوت. نو الله هم سړی په خوب کې ویني. الله له داسې شکل نشته لکه زمونږ د انسانانو په شکل، خو الله تعالی په یو ښکلي صورت، په یو ښکلي شکل بنده وویني، دا د خوشحالۍ خوب دی. جنتونه دې ولیدل، دا د خوشحالۍ خوب دی. نهرونه دې ولیدل، دا د خوشحالۍ خوب دی. تور او تریخ دریاب دې ولید، دا د خفګان خوب دی. خو یاد ساتئ ورونو، ما درته ګورې دا موخه چې کله دې د خفګان خوب ولید د غم، بس دغه علاج دی. درې ځله اعوذ بالله او بستر الطهار در سره لاړئ، د دې خوب به د هېڅ قسمه اثر نی. او خوبونه مجیبینو. یو سړی راغی ابن سیرین له. ابن سیرین یو ډېر لوی محدث تېر شوی، محمد ابن سیرین، او د خوبونو د تعبیر ډېر زیات ماهر و.
یو سړی ولا راغی وی صاحب بیګا مې خوب ولید وی کوټه کې په کټ کې پروت یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي هغه ورته وی شابه تخته د کوټې نه وځه راپروزي کوټه دی دی غریب لاړ او کټونه مټونه سامان یې تېویستل خو چې سامان یې تېویست ټک شو تیر مات شو راپرېوته کوټه تعبیر یې وله څه موده پس وله بل سړی راغی همدقسې خوب یې ورته بیان وی صرف کوټه کې کټ کې ملاست یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي وی کټ دې اوچت کا او ځمکه وکنوه خشته خشته سره سره لالونه پکې روخېږي زه ځان له خرڅوه هغه کټ بار که سسکور او چاري راوړه ځمکه یې وکنوله پکې خشته مزېداره خزانه د سرو لالونو راووتله شاګردان ورته وایي ناشنا سړی همدغسې خوب هغه بل سړي لیدي نو هغه ته یې کوټه راغورځېږي نه تباه شو کوټه یې راپرېوت او ده ولید ده ته وایي لالونه هغه له دا تعبیر ولې نه ورکو ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وایي هغې سړي چې خوب لیدو په اوړي کې یې لیدو او په اوړي کې خو چې په کوټه کې د کټ لاندې اور بلیږي خو رطبه یې نښه ده اوړي کې څوک اور بلی په کوټه کې نو ما وی چې بس کوټه یې راغورځېږي او دې سړي کې دا اور ولید د کټ لاندې دی په ژمي کې ولیده نو په ژمي کې خو په کوټه کې اور بلیدل او بیا په یخ وطن کې د الله لوی رحمت دی او د اور شکل او د لال شکل یو دی نو بس ما دا تعبیر وویسته چې دا رحمت دی او رحمت لال دی او هغه پکې راووتل نو ګورې خوب کله د اوړي د موسم جدا تعبیر لري او د ژمي د موسم جدا تعبیر لري یو سړی ولا راغی وی صاحب خوب مې ولید وی څنګه وی یو ګډ را پسې زه ته مخکې وی چې ناګانه راورسېد د خپې راله وواله زخمي کړه راله وینې رانه وبېدې وی بس کفن مفن ځان له برابروه مرګ دې نږدې دی چا ورته وی ګډ خو ښه شی دی او ګډ که سړی ووایي نو د ګډ په غدار خو څوک مري نه وی نه ګډ مرګ دی مرګ د قیامت پر ورځ به مرګ د ګډ په شکل شي او یحیی علیه السلام له به الله تعالی چاله ورکړي چې دا ګډه لال نو لال بیګ وی دا مرګ دی او دې ته تښتېده بل یو سړی ولا راغی وی صاحب بیګا مې خوب ولید یو ګډ دی همقسې خوب ښکرور او زه ورسره لګیم او جګړې کوم ګډ رانه تښتي او زه ورپسې وی ناګانې مخ راواړه او وی والم دا خپې رالوشلوله وی الله به دله ډېر زیات ژوند درکړي شاګرد ته عجیبه خبره ده پرون هغه یو سړي خوب ولید هغه په ګډ ولا په ښکرو خپه وواله او تا وی مرې به سړی مړم شو نن د خوب ولید او دلم ګډ په ښکر خپه وواله او ته وی الله به ژوند درکړي وی ګوره هغه ته تښتېده د ګډ نه څوک تښتي نه ګډ هم لا څوک تښتي مرګ ورپسې و نو د مرګ هم سړي پسې را روان دی ته مخکې و مرګ ورپسې او دې سړي دې ګډ نه په مخه ورته مقابله ولا کوله تښتېده ته نه د ګډ فطرت هم دا سپینه سړی تښتي زمریه سړی تښتي ګډ نه خو څوک نه تښتي نو مرګ هغه دی چې تا پسې را روانېږي ته ورپسې روانې دا مرګ نه دی دا عمر دی ته وله مخې له ورځې ته مقابله کې نو د خوبونو د تعبیر هر سړی نشي ایستی نو یو هغه قسمه خوبونه یې رونو چې هغې ته رحماني خوبونه وایي الله انسان ته په خوب کې د خوشحالۍ څیزونه وښیي د الله حمد دی ادا کړي او دی دې 2 رکعاته نفل ادا کړي او یو د غم خوبونه وویني شیطاني خوب ورته وایي دغه اعوذ بالله دی وایي هوښیار سړي ته بیان کړي وپوهې ته او دریم قسم خوب ما راته وایي حدیث النفس ورته وایي هغه خوب دی چې سړی دروازې سکوي نو د شپې هغه ویني دکان کې ناستی دکاندار د شپې ځان په دکان کې زمیدار د شپې ګوټ کوي یا کلندر چغه وي په خبر له باروبار نه دا هغه دروازه چغه وي نو د شپې هغه سوچ ذهن ته راځي نو دا څه د خطرې یا پکې پسې ناتونه وي له اصل ناتونه وي د شپې په خوب کې ناتو وي د حدیث النفس وي بهر کیف خو خوبونه کم وخت سړي تخکاری خو خوبونه هغه وخت کې سړي تخکاری چې د شپې د اخیری وخت دی دا د ښه خوب د لیدلو ټیم دی
او چې سړی ډوډۍ کم اخري خو خوب بینی ګورئ چې ډوډۍ ډېره اخري بیا به شیطاني خوبونه ویني بعضې خلک وایي یاره خو وسوسې ینم او ډېر خراب خوبونه وینم نو ډوډۍ لږه کمه که نو خوبونه به سم ویني او چې سړی ډېرې زیاته ډوډۍ خو بیا شملې م ورپسې وسکي او بیا ورپسې لاونه م وخوري نو هغه نه بیا خوب تختیم نه او خراب خوبونه م ویني کمه ډوډۍ چې څه وخوري نه خو خوبونه ویني بهر کیف دا خوب متعلقه دا بیان مې درته کوو د هغې دینی مسائل مې درته بیانو هم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار